چې د چا ښځه وفات شي، د ښځې وفات نه وروستو د خپلې خواښې نه پرده کول واجب دي او که نه دي واجب. ګران کتونکو دا ډیره ضروري او ډیره اهمه مسله ده. ګران کتونکو چې کله یو مسلمان جینۍ سره نکاح وکړي، واده ورسره وکړي، د دغه نکاح نه وروستو په دغه مسلمان باندې د خپلې خواښې نه پرده کول دا نه دي واجب، ځکه چې دغه خپلې خواښې سره دغه مسلمان دپاره نکاح کول دا حرام شول، خو تر ورځ د قیامته پورې، ځکه چې دغه خواښې په محرمات ابدیو کې راغله، یعنی هغه ښځه چې تر ورځ د قیامته پورې دغه سړي دپاره دغه زوم دپاره دې سره نکاح کول حرام شول. نو په دا سبب او په دا وجه باندې دغه زوم دپاره خپلې خواښې نه پرده کول نه دي واجب. په هغه وخت کې چې کله ښځه به دغه دنیا کې موجود وي او په هغه صورت کې چې کله دغه ښځه وفات شي، یعنی بعد الوفات هم دغه زوم دپاره د خپلې خواښې نه پرده کول دا نه دي واجب. خو که چېرته دغه خواښې ځوانه وه یا که دغه خواښې ته د شهوت اندیشه وه، نو په دغه صورتونو کې بیا ستا دپاره د خپلې خواښې نه پرده کول دا لازم او ضروري دي او بهتر او افضل دا دي چې ته د خپلې خواښې نه پرده وکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.